هلمند والي الحاج مولوي امان الدین منصور په داسې حال کې چې د مساقله ولسوال الحاج ملا جانان اخوند هلمند امنیه قومندانۍ د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې مدیر الحاج مولوي فضل الرحمن طائب، د هلمند کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس الحاج ملا محمود ثانی، د امنیه قومندانۍ د داخلي امنیت مدیر ملا عبدالمجید منصوریار، الحاج وارث مولوي صاحب او ګڼ شمېر نورو ملګرو هم حضور درلود. د دې شو ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ له ولسوال حاجي مختار صاحب، امنیه قومندان الحاج قاری خالد، استخباراتو مسؤل نظامی او ملکی ادارو مسؤلینو، علماء کرامو او د ولس له استازو، قومي مخورو او متنفذینو سره ناسته وکړه. مجلس د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیتونو په تلاوت کولو سره پیل سو. په دې ناسته کې د ولس او مجاهدینو پر عمده او مهمو ستونزو د نشئی توکو پر وړاندې مبارزې، امنیتي چارو تنظیم او نورو اړوند مسایلو خبرې وسوې. د مسؤلینو، ولسونو او مجاهدینو ستونزې یو په بل پسې واوریدل سوې، په لیکلي بڼه یاداښت سوې او د حل کولو په موخه د لازمو هڅو ډاډ ورکړل سو. د ولسونو مشرانو د هلمند والي او ورسره پلاوي تود هرکلی وکړ. هغوی ته یې ښه راغلاست ووایه او له خپل لوري د نظام د نافذه قوانینو، فرامینو او احکامو د تطبیق برخه کې د لازمي همکارۍ ډاډ ورکړ.